خوست کې بزګران له اړوند مسؤلین څخه د اصلاح شوي تخمونو او کیمیاوي سرې د ورکړې څخه د مننې ترڅنګ په اړونده برخه کې د لا زیاتو همکاریو غوښتنه کوي. د دوی په خبره د تیرو 2 کلونو را په دې خوا د سختو ورښتونو او ګلیو له امله په ځینو سیمو کې حاصلات څه ناڅه کم شوي وو، خو په هغو سیمو کې چې طبیعي آفتونه کم او د کرنې ریاست له لوري اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلې وي، ښه حاصلات یې ترلاسه کړي دي. ولا حاصلاتو کې خو ډېر تغییر راغلی دی. مخکې به تقریبا مو خپله کیرنۍ چې دو که نه مو ته به تقریبا 1.5 خروور غنم شول، مو ته اوس خپله 3.5 خروره څه کم 4 خروره غنم شي. هغې منځه کې نه حاصلاتو کې ډېر فرق راغلی دی، ولې د اصلاحي تخمونه چې دي ډېر فرق یې کړی دی، ښه نتیجه ورکوي. که څه هم کرنیز اقتصاد د افغانانو د ژوند مهمه برخه ده او د معلوماتو له مخې غوڅ اکثریت خلک په کروندو بوخت دي، نو په همدې اساس له دولت څخه په یاده برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. او هغه زندن غنم چې موږ ته راکړل شوي وو هغې حاصلات ښه نه وو او بعضې مرضونه یې لرله، لکه موږ په وطن کې سوایو ته یې دغه کې وو، بعضې نوره مریضه یې لرلی چې هغې په وجه سره هغه ښه تخمونه نه وو، یعنې موږ به نه لرل. خو اوس اصلاح شوي تخمونه چې کله هغه شوي دي، مروج شوي دي، د دولت لخوا ورکول کېږي، نو دا ښه تخمونه دي او په آینده کې دولت باید نوره هم توجه وکړي تر څو نوره په زیاته اندازه سره خلکو ته دا تخمونه ورکړلی شي. بلخوا اړوند مسؤلین وایي دوی تل هڅه کړې ده چې د کرنې وزارت دغه راز د نړیوالو انجوګانو پر مټ د خوست بېلابېلو ولسوالیو بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورسوي. یعنې روان کال موږ به بزګرانو ته 9200 بزګرانو ته اصلاح شوی تخم او د دې ترڅنګ کیمیاوي سرې توزیع کړي دي. نو علت دی چې د بزګرانو په حاصلاتو کې مثبت تغییر راغلی دی. نو موږ کوشش کوو چې راتلونکي کې د دې نه په لوړه کچه او ښه معیاري تخمونه بزګرانو ته په وخت کې ورکړو تر څو د دوی هغه ستونزې او د خودکفایۍ طرف ته لاړ شي. د کرنیزو چارو کارپوهانو په وینا که چېرته بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړل شي، نو په دې سره به د کرنیزو ځمکو حاصلات ښه شي او هم به د خلکو اقتصاد پیاوړی شي.